که د ستا روزي لنډه تنګه وي، ته د روزې د لاسه ډېر سخت پریشانه یې، هېڅ پریشاني مه کوه. نن د یا کریم و یا رزاقو دا وظیفه راونیسه. داسې روزي به د الله داسې پراخه کړي چې د ستا نسلونه بیا هم نشي ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د الله جل شانه یو دوه نومونه دي، یا کریم و یا رزاقو. داسې عجیبه تاثیر یې درته ښیمه چې د دې رموز او اسرارو نه خبر شئ، کله به هم د دې وظیفې ذکر تاسو پرې نه ږدئ. یا کریم و یا رزاقو د دې فواید او فضایل د حد نه سوا دي، لیکن یو فضیلت دا هم دی چې کوم انسان د یا کریم و یا رزاقو وظیفه کوي، نو دا انسان به الله جل جلاله په رزق سره مالامال کی. الله به دته د غیب نه روزي ورکوي او داسې ذهن ورته روزي ملاویږي چې د انسان په ذهن وهم فهم ګمان کې به هم نه تیریږي. داسې به دی الله جل شانه د دې وظیفې په دې برکت سره دا روزي پراخه کی. یا کریم یا رزاق دینه علاوه که یو انسان دا وظیفه کوي، نو د دې سری به دا تمام مخلوقم الله تعالی په تا مهربانه کی او دا ټول خلک به د ستا سره مینه کوي. د زړه نه به دې ټولو خلکو ته ګرانې د عزت او د مرتبې د حصول دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. یا کریمو یا رزاقو، یا کریمو یا رزاقو. خصوصا نن چې زمونږ د ویډیو دا کم بیکګراوند دی، دا کم موضوع ده، نو اصل خبر راځو مونږ راځو دی دغه اصل خبرې لا نو د رزق د پراخۍ دپاره تاسو د نن دا وظیفه راونیسه. انشاءالله چې ډېر زر به دی الله جل شانه د رزق تمامې دروازې په تا باندې کولو کی. د دې وظیفې کولو طریقه ډېر زیات اسانه ده. سمپل، تاسو د هر منځ نه پس درې کرته به درود پاک وایئ، درود ابراهیمي به وایئ. هغه درود شریف چې کوم موږ په دې منځ کې وایو، د هغې نه پس به 15 کرته یا کریمو یا رزاقو، یا کریمو یا رزاق. انتخاب آسانه ده. د هر منځ نه پس 15 واړه وخته موږ به پابندۍ سره کوي، او هغې نه پس به یا کریمو یا رزاق وظیفه کوئ. د هر منځ نه پس صرف 15 کرته، یعنی 15 واړه وخته منځو نه پس به 15 دا چې کوم دی دغه به وایي. او بالفرض که چرته دستانه یو فرض مونځ قضا شو، یو ځای کې دستانه پاتې شو او تا دا چې کوم دی اونه ویلې، نو بیا چې کم مونځ رالو پسې په هغې کې به دې قضیې راوړې. 15 به ده ووایي او 15 به هغه کم چې نه پاتې شوي لمانځه پسې هغه به راوړې. او یو انسان ټول ورځ کار وکړلو، په ټول ورځ کوزګار نه شو، نو چې کله دا کس د ماسخوتن فارغه شي، نو د ماسخوتن نه پس یو ځان له ځای کې به کښېني او د ټولو حساب دوه لګي چې د 15 واړو منځونو د دې ټولو مجموعه هغه ذکر دا به څومره شي، نو 15 او 15 دا چې کوم دی او یا شول وغیره. نو دغه رنګې تاسو حساب وکړئ، دا ټول حساب چې کله تاسو برابر کړئ، نو په یو ځل باندې هم بیا تاسو کولی شئ. خو دا په حالت د مجبورۍ کې چې کله تاسو دې ته چې کوم دی لکه جوړ نه کړی شولې، دا به کوئ. دې سره به یو عمل بل کوي چې ځان له به تسبیح پیدا کړئ او په هغې باندې به تاسو دا وظیفه کوئ: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. که دا چاله ورځي ډېره ښه ده، او که دا چاله نه ورځي نو بیا یې دا کوي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بې تعداد لا تعداد، یعنی ډېر دی وایي دا. انشاءالله چې لږ ورځو کې دننه زیات وخت به نه لګي، 2-3 هفتې به تېرېږي چې د ستا روزي به الله جل شانه داسې پراخه کړي چې د ستا په وهم فهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. خو په دې سره پوخ نیت، کلکه عقیده، مضبوط یقین ساتل ضروري دي. ځکه چې موږ چاله وظیفه ورکو، نو هغې صرف 2 ورځې یا 3 ورځې وکړي، زما کار خو نه شو، یو ورځ کې هم کار کېږي، په یو ګنټې کې دننه هم د ستا کار کېدلی شي، لیکن د ستا اعتقاد پورې خبره ده. زمونږ استاد محترم مولانا حسن جان مسخري صاحب، هغوی موږ ته ابوداود شریف پیریډ کې فرمایل: بچیانو که تاسو ډسپیرین ګولۍ وخورئ، کو نو دا زمونږ پر پاکستان کې دی، په دې بهر ملکونو کې کېدای شي د دې په ځای باندې نور وي،
نو که تاسو دا ګولۍ وخورئ که نه که دې باندې دا ګولۍ که تاسو وخورئ ډسپرین ګولۍ که دې باندې ستاسو عقیده وي او که نه خو دا دننه دا خپل اثر کوي لیکن قرآن او حدیث بچیانو یو داسې څیز دی چې په دې باندې عقیده مضبوطه ساتل ضروري دي. کله د ستا عقیده کمزورې وه نو ته بیا په دې قرآن حدیث باندې به د ستا عقیده مضبوطي نو دا ال اثر کوي. ته په نیک نیت او په سمه ارادې سره دا وظیفه وکړه ته ګوره چې د ستا حاجتونه پوره کېږي که نه پوره کېږي. نو یو ډېره زبردست وظیفه مې درته وښوله بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی هر کس هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.